ننګرهار کې د ښځو د کمپاین نړیوال دفتر او د اطلاعات او کلتور وزارت سره په همغږۍ د عزیزي بانک لخوا د ښځینه سوداګرو د ظرفیت لوړونې او لاسي صنایعو په برخه کې د ورځني ورکشاپ پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت ګرځندوی مالی او اداري معینې سیده مژګان مصطفوي په دې ولایت کې د ښځینه سوداګرو په لاس جوړ شوي لاسي صنایعو د نندارتون څخه لیدنه وکړه. د دغه ورکشاپ پر مهال مصطفوي وویل هغه لاسي صنایع چې د ښځینو له لوري جوړ شوي د ښه بازار په موخه به د اقتصادي پیاوړتیا لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولیږل شي څو په دې برخه کې د ښځینه سوداګرو اقتصادی برخه لا پیاوړې شي. در زمینه بزنس و تجارت و توانمندسازی اقتصادی زنها برای خانم‌های ننگرهار داریم. در کنار از اون نمایشگاه صنایع دستی داریم. پروژه هایی که ما فعلا زیر کار داریم در ولایت ننگرهار مثل سراج الاماره و چند پروژه دیگه از این بازدید خواهد داشتن و گزارش به مرکز میبریم. په ورکشاپ کې د ښځینه ګډونوالو په نمایندګۍ ختیځ کې د لاسي صنایعو اتحادیې مشره جمیله سعادت وایي د لاسي صنایعو په برخه کې 100 ښځینه په کار ګمارلي دي. سعادت په مرکزي او ولایتي اداره نیوکې وکړي چې د لاسي صنایعو په برخه کې ورسره شوي ژمنې لا هم نه دي عملي کړي. نوموړي وایي د لاسي صنایعو بازار مخه یې تر ډیره د بهرنیو هیوادونو څخه راواردونکو اجناسو نیولي او له حکومته د خپلو لاسي صنایعو د ښه بازار موندنې په برخه کې د ځانګړي بازار جوړېدو غوښتنه وکړه. زمونږ دپاره دلته یو بازار خاص بازار نشته چې د ښځو بازار یا د ښځو مارکیټ چې هغه مارکیټ کې موږ خپل هغه دغه تولیدات ایسو او بلکې اخیستونکي ډېر زیات دي ډېر خلک خوښوي خو زمونږ دپاره خاص لکه د هرات کې چې دی مزار کې چې دی یا بامیانو کې چې دی زمونږ دپاره داسې یو خاص مارکیټ یعنې زنانو مارکیټ دلته نشته او لومړنی مشکل او مهم مشکل همدا دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ګرځندوی مالی او اداري معینې ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال له 2 تاریخي ځایونو سراج الامارت ودانۍ او د خپلواکۍ اتل شاه غازي امان الله خان له مزار څخه هم لیدنه وکړه.